السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم و بعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یو سړی د اغا چانه د سرو زرو یا د سونا زیورات په قرض باندې واخلي او پیسې کال بعد ورکړي، دا څنګه ده؟ جناب محترمه، دا مسأله مخکې په دې ګروپ کې موږ حل کړې ده. زما هغه ملګرو ته سوال دی، درخواست مې دی ورته چې موږ سره په دې ګروپ کې شریک دي، که کومه مسله یو ځل حل شوي وي او یو ملګری هغه مسله وکړي، هغه مسله خو تاسو هسې هم اورئ، موږ خو مصروفه یو مدرسو کې، نو فلهذا تاسو کوشش کوئ چې هغه جواب را پیدا کوئ او په دې ګروپ کې نشروئ، نو بس د دې ملګري جواب به کېږي، انتظار به هم غریب نه کوي. جناب محترمه، دا مسله موږ په دې ګروپ کې حل کړې وه. دا مسأله فتاوا حقانیه شپږم جلد کتاب الربا صفحه 219 کې باقاعده طور سره حل کړې ده چې دا بالکل جایزه ده، او حتی چې په قرض وي په تفاضلا هم خرڅوي شي، زیات هم په خرڅوي شي. لکه په نغدو مثلا په 600 روپۍ توله ده یا په 1000 روپۍ توله ده، نو په قرض ور باندې په 1.5 روپۍ توله هم خرڅولی شي، یا که په 1 لک ده نو په 1,15,000 هم په خرڅوي شي. دا مسله بالکل جایزه ده، بلا کراهت جایزه ده. د جناب مفتی تقی عثماني صاحب د فقهي مقالات او حوالې په مارا نقل کړي وي، او دا مسله بالکل جایزه ده. نو سړی د سرو زرو یا د سپینو زرو زیورات په قرض باندې بالکل اخیستلی شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.